ورډ پروګرام د شارټکټ کی ته چې ورډ پروګرام کې مونږه شارټکټ کی څنګه استعمالولای شو لکه اوس یو پیراګراف مونږه ډیلیټ کوو هغه په شارټکټ کی کیبورډ کې بټن باندې څنګه مونږه ډیلیټ کولای شو بیرته راوستلای شو بولډ کولای څنګه شو صحیح شو دا ټول شارټکټ چې دی هغه ما تاسو ته په یو ځای کړی دی د مکمل کورس تاسو ته جوړ کړی دی دا هم تاسو په ترتیب سره ګورئ نن لومړنی کلاس دی کلاس نمبر 1 دی نو دا تاسو وګورئ صحیح شو نور کلاسونه هم تاسو ګورئ اوس مونږ راځو کنټرول ا ته کنټرول ا د څه لپاره استعمالیږي ګورئ مونږ سره اوس دلته یو پیراګراف دی مونږ دغه لیکنه مکمل چې کړې ده تاسو به راشئ کیبورډ کې به تاسو ورته د کنټرول به وایي او ا به بیا تاسو وګورئ چې څومره تاسو سره په خپل هغه کې کوم پیراګراف تاسو سره لیکلی وي نو په دې کې چې څومره لیکل وي هغه به ټول به چې به شي سلیکټ بشي نو دا څومره لیکنه چې وي کنټرول ا دا به تاسو سلیکټ پکړئ نو بیا تاسو چې هر څه ورباندې وغواړئ نو بیا هغه ورباندې کولی شئ صحیح شوه اوس راځو مونږ دوهم ته چې په دوهم کې مونږ سره څه دي په دوهم کې مونږ سره دی کنټرول بی کنټرول بی باندې مونږ څه شي کولای شو کنټرول بی باندې کله مونږ چې دلته یو کلیک وکړو ګوره مونږ ته دلته لیکلي دي بول کنټرول بی کته چې ته ورډ پروګرام کې لیکنه کوي هغه یو داسې نارمل حالت کې وي ناری لیکنه وي نو هغه به تاسو دغه بولډ چې ورپسې وای هغه لیکنه به تاسو بس سلیکټ کړئ زه راځم دغه لیکنه سلیکټ کوم دغه ما سلیکټ صحیح شو اوس دې ته بولډ ما ورکړی دی زه دا ځنې ان بولډ کوم صحیح شو اوس تاسو دې کې تغییر ګورئ هغه به بولډ کیږي اوس زه راځم دغه ان بولډ کوم کنټرول بی ورپسې وهم کله چې کنټرول بی ورپسې وه نو اوس په دغه لیکنه چې دا دغه بولډ شي لکه الګ شانته به نور هم غټه شي صحیح شو کنټرول بی کې مونږ څه کولای شو د کنټرول بی په واسطه باندې مونږ د کومه لیکنه چې دا دغه لک شانته غټولای شو اوس دریم نمبر کې مونږ سره دی کنټرول سی کنټرول سی کې مونږ څه کولای شو کنټرول سی از یوز فار کاپی ان ایمیج اور ډاکومېنټس د کنټرول سی د کاپی کول لپاره یا ګور مونږ سره ایمیج چې دی هغه کوم تصویران دي مونږ سره کوم ډاکومېنټس چې دی هغه مونږ د یو ځای څخه بل ځای ته کاپی کولای شو وزره زم دلته د ورډ څخه وزما نو زره زم دلته د دغه کلاسونه ما جوړ کړی صحیح شو زره زم دلته دغه کاپی کوم زره زم کنټرول سی ورپسې وهم کړم چې کنټرول سی وه اوس په تاسو هغه ځای ته لاړ شئ کوم ځای کې چې تاسو غواړئ چې هغه پیسټ کړئ صحیح شو زر زم دلته ډیسکټاپ ته ډیسکټاپ کې کله چې تاسو کنټرول وی وهئ بیا دغه باندې پیسټ کیږي اوس مونږ صرف د کاپی کولو طریقه ښودله صحیح شوه تاسو به د کنټرول سی باندې صرف کاپی کولی شئ صحیح شوه اوس راځو مونږ کنټرول ډي ته په کنټرول ډي کې مونږ سره څه دي کنټرول ډي از یوز فار فونټ سټایل اینډ فونټ اینډ سایز صحیح شوه که زه اوس کنټرول ډي وهم ورپسې مونږ سره دا ایمیج چې دی زه دا کنټرول ډي کوم کله چې کنټرول ډي کړو اوس په دې ځای کې دغه ایمیج چې وه هغه اوس ډیلیټ شو هغه به د دې ځای څخه ډیلیټ کیږي ایمیج چې وي یا کومه فولډر چې وي هغه تاسو سره ډیلیټ کیږي زه اوس راځم دغه بیا بیرته واپس کوم ریسټور کوم دغه بیا کنټرول ډي چې کله تاسو ورپسې وایي نو په دې ځای کې به خپل هغه چې د ایمیج چې دی هغه بیا ډیلیټ کیږي او که چیرته تاسو په ورډ کې د کنټرول ډي استعمال کړئ کنټرول ډي اوس موږ کله چې دغه ورته استعمال کړو نو دلته موږ سره درومي فونټ سټایل اینډ سایز صحیح شوه اوس موږ سره یو لیکنه د هغه تاسو سلیکټ کړی د هغې ته موږ هیډینګ څنګه ورکولی شو ایجنسي اف بی الجیرین دا رقم نور فونټونه مونږ دلته ورکولی شو صحیح شوه دلته د فونټ سټایل رادرومي لکه د لیکنې ته سټایل مونږ څنګه ورکولی شو او دلته د سایز هم رادرومي صحیح شوه لکه دلته په دې ځای کې مونږ سره سایز دی فونټونه هم دي صحیح شوه په دې ځای کې مونږ سره رادرومي اوس په 5م نمبر کې مونږ سره دی کنټرول ای is used for all paragraph justify کنټرول جی چې د هغه باندې جسټیفای کیږي او کنټرول ای باندې د پیراګراف چې د هغه جسټیفای کیږي یعنی موږ سره سنټر کې رادرومي او دغه لیکنه کله چې د تاسو څخه ګډه وډه شي کنه هغه بیا کنټرول جی چې کله تاسو ورپسې وهئ نو هغه کومه لیکنه چې دا هغه به ټوله ترتیب باندې به شي مینوال دغه زموږ د نننۍ د پروګرام کې شارټکټ کې درس لومړنی درس و په دې کې موږ د کنټرول ا بی سی ډي ای تر دې ځای پورې وښودل صحیح شوه نور روان درسونه به هم مونږ پکې وایو چې دې کې مونږ څرنګه نور شارټکټیانې چې دي هغه بیا مونږ استعمالولی شو نو مینوال به چې تر بلې ویډیو حاضر وګړو تر هغې د خدای په امان